حدیث کې دی شیطان راغی او الله عزوجل چیلنج ورکړي سوی الله ته وی وعزتک وجلالک جل ستا په عزت او ستا په لوی د سما قسمی لاغوینهم ما دامت ارواحهم في اجسادهم وسبد انسانات گمراه کوم او دا به زه تعالی گمراه درولم سو پورې چې د دې په بدن کې ساده او د ژوند دي زب په دې پسین ختیمه او دې به زه گمراه کوم ستا د لارې نه به اړو ما د توحید د عقیدې نه به اړو ما د سمې لارې نه به اړو ما ستا د بندګۍ نه به اړو ما زه به دې ته په لاره کې ناستم الله ورته سو ویله وعزتي وجلالي زما دې په خپل عزت او په خپل لوی باندې قسمی لاغفرن لهم ما استغفروني سو پورې چې دې زمانه بخنه غواړي د ګناه بخنه غواړي زمانه ما ته ځان را نږدې کوي زه به دې ته بخنه کوم او زما پروا نشته ستا په کار باندې که ته څوک ګمراه کې او که ته خپل کوشش کې نو وکه خپل کوششونه دی وکه خپل لخر دی را پرېدا خپل زور دی وازمایا زه به هغه کسانو ته بخنه کوم چې څوک ما نه بخنه غواړي څوک ما ته ځان را نږدې کول غواړي دا خبره مه هېروه چې د ګناه نه وروسته چې پریشانه کېږي او خفه کېږي او په غمونو کې پرېوځي او د ډیپریشن ښکار کېږي او بیا وایي چې ما خو ډېر ګناهونه وکړه او د الله نه امیده کېږي دا هم د شیطان کار دی چې تا د رب العالمین نه امیده کوي فما ظنکم برب العالمین ولې په رب العالمین باندې دې څه ګمان دی هغه دومره رحیم ذات دی دومره مینه او محبت ما او تا سره کوي د ګناه نه وروسته ما او تا سره مینه کوي محبت را سره کوي